سلامونه نیکې احترامات د مظلوم غږ خیریه بنسټ مسؤله یم. زه نن یو ځل بیا یوه داسې کورنۍ ته راغلم چې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. هغه ټول چې اوس مهال دغه ویډیو ګوري له ما سره پاتې شي او دا ویډیو تر پایه وګورئ او د دغه بېوزلې مور احساسات واورئ. السلام علیکم مورجانې صاحب. مورجانې صاحب د کورنۍ پته مو ته چا راکړه چې تاسو په دغه بلاکونو کې اوسېږئ، ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخ یې. نو تاسو خپل اقتصادي وضع موږ ته وایئ، یا د کور سرپرست لرئ، خاوند مو څه کار کوي؟ اون شوهر ماه مبارک با شما تبریک میگم. این تدریس این تمام قطع شده، این پول ایماران کلا نکره چی گریتم اسلام آباد گریتم زندگی من کلا ختم شده. این ایمارایش کل زندگی من ختم شده. اسلام آباد رو بکره چی خوره کنم، 6 تا بچه اولاد دارم. کل من اینو میگیرم به اولادای خود جوش میدم که بخوره، نمیخوره بخوره کنم. میگم ماده تو اینا این همسایا چیز داری مکان تو خیلی دروش کده توی میده، نمیخورم به پشه ویدو نگادیش تو به افطار نگادیش تو اگه من نمیخورم این قسمه جوش میدم به اولادای خود میدم که بخورم، نمیخورم. میگم مادر خیلی مقتصد مادر، چون میگم اینا فایده داره، اینا به شما قوت پیدا میکنه. این زندگی من گند خیلی میکنم، به شفاخانه مای 30,000 کار میکنم. کل من لباسای بلا که بگیم لباسای بلا که میشیرم کم فلان میشه. زندگی من بزنی قسم پول بردهایم اکبر افتاده، کمریم این قسم درد داره. این کل زندگی من ختم شد خورد. خب خاله جان در میوه دست تکلیف داری؟ کمر یا عملیات شده این قسمت. هغه ورځ اوس مهال ستا ویډیو ګورې هغه نه ستا غوښتنه لري مورجانې؟ نه او بیا داره که ویدیو تو رو میبینه از اون تو چی خواهش داری؟ از اون من خواهش دارم که این تدوین شوهر من خیلی سرد و دازنده و برق ادعا میکنه که پول نمیکنه. همین شوهر من تدوین شده که من هیچ چیز نمام، نه خوراک مام، نه پوشان هیچ چی نمام بکنم که زندگی بشنات شده هیچی نکنه تدوین کنم خواهدتون. خیلی خاله جان خفه نشید، دوام مهربان است. و دیگر که ویدیو تو رو میبینه برزا دعا و حتما دست تو رو خواهد گرفت. البته هر کس که دست یک غریبه میگیره، دست یک مسکین میگیره، الله تعالی همیشه او شاد و کامیاب و پیروزیش باشه. آمین کنم. ګرانو هېوادوالو، تاسې د دغه ملکې غږ واورېدو چې څومره د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. د روژې مبارکه میاشت د دغه ملکې دغه بلاکونو کې اوسېږي او دا د دغه خلکو دلته جامې مینځي چې یو څو روپۍ راوړي او خاوند یې چې دی ملا یې بسته ټول عملیاته شوې ده، په کټ پروت دی او ټول اولادونه دلته پراته دي. خلک ورته کتغ راوړي، هغه د بلې ورځ ته ساتي، حتی هغه توشه شوي وي. دا اولادونو لپاره دغه الوګان دي دغه جوش کوي او دغه ورته ورکوي چې د هغوی زړونه ږدي. خو ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. راځئ زما ګرانو ورونو، د دغه مورکۍ درد خپل درد وبولئ. څومره د سخت او څومره په ژړاووني غږ تاسو ته وایم، د دغه مورکۍ په شونډې مسکا راوړئ او هغه سترګو څخه یې اوښکې وچې کړئ. د روژې مبارکه میاشت د هر صدقه الله تعالی دوه چنده قبلوي. که څوک غواړي چې د دغه مورکۍ لاسنیوی وکړي او خپلې مرستې په شفاف ډول ترمنده کورنۍ ورسول شي، خپلې مرستې مظلوم غږ خیریه بنسټ ته وسپارئ. د مرستې لپاره زما د واتساپ شمېره ده 0 شپږ شپېته شپېته 940. نور مو وخت نه نیسم. الله مو مل، خدای په امان. هر چېرته چې اوسئ خوشحاله او آباد اوسئ. ستاسې د بریا او د مرستې